इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट په خپل ریپورت کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې د جمهوریت حالت د اندېښنې وړ دی او پاکستان اوس د نړۍ د لسو تر ټولو خرابو جمهوریت هوادونو په نوملړ کې شامل شوی دی. پوهان په پاکستان کې د کمزوري جمهوریت یو شمیر علتونه ښایي. پاکستان سیاست کې ټول نغړ چیلنج دا دی چې هغه پیلا فوج چې هغه د سیاست نه بار کی خو بدقسمتي دا چې پاکستان سیاسي جماعتونه خپل چې فوج په سیاست کې راولي دغه هم یو ریزن دی. بیا جوډیشري د ازادي ورکول دي، د سره سره میډیا ته ازادي ورکول دي، اظهار رائے ته ازادي ورکول دي. نو جمهوریت لپاره خو پیلا دا دی چې دغه سیاسي جماعتونه د خپل کینی خپل مسلې د خپل ډیسکس کی. یاد ریپورت ښیي چې د جمهوریت حالت نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې خراب شوی. په آسیا کې پاکستان، بنگلاديش او جنوبي کوریا د جمهوریت د خرابوالي تر ټولو ډیر اغیزمن شوي هیوادونه دي. د یاد ریپورت تر مخه په کال 2023 د فروری په اتمه د عامو انتخاباتو په محل په هیواد کې تشدد رامیاسته شو او د پاکستان د یو مشهور سیاسي ګوند مشر عمران خان د انتخاباتو لږ مخکې زنداني شو. د فافن استازي وای چې د ټاکنو په محل د خلکو ګډون زیاتو خو ل ټاکنو مخکې او ورسته وضعیت د جمهوریت لپاره خطرناک وو. کلچر اف ډیموکراسي لانا په پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره باید سیاسي ګوندونه ډیر کار وکړي، هم دننه په خپل ګوندونو کې او هم په عوامي سطح. په هیواد کې د جمهوریت ضرورت دی ځکه چې کله جمهوریت یو رواج شي نو خوشحالي راولي. بیا انتخابي اصلاحات هم ډیر مهم دي. د ریپورت تر مخه په سویلي اسیا کې د جمهوریت راتلونکو به د مدني ټولنو د پیاوړتیا او د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره د سیاسي مشرانو له هڅو سره تړلې دي. د پاکستان په تاریخ کې څو ځله پوز د حکومت واک اغسته او مارشل لا لګولې. په خوا سیاسي ګوندونو د جمهوریت لپاره هلې ځلې هم کړي خو د سیډونکو په نظر هیڅ نتیجه مخه ته نه دراغلي. پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي چې کوم د خپل کې اتفاق رائے کړی و خو د نه پاس اسټابلیشمنت ته پاکستان تحریک انصاف ملاو شولو او پاکستان تحریک انصاف چې کوم د غوي د اسټابلیشمنت نه फायदा واخستا او اسټابلیشمنت چې کوم دغه تحریک انصاف نه फायदा واخستا. نو څور سي چې سیاسي ګوندونه اسټابلیشمنت د پاکستان سوسایټي دا ټول چې خپل کې یو ځای ته نوی رغلی هغه رسې دا جمهوریت چې کوم دغه په خپل پښو نشي ودرېدل. د یاد ریپورت تر مخه افغانستان د کال 2021 راهسه د جمهوریت تر ټولو ټیټه درجه لري چې یوازې 0.25 رسیږي او د بنگلاديش درجه د سیاسي بے ثباتۍ او توتریخوالۍ له امله 2.5 درجه کم شوې ده. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.